سلامونه په دې هیله چې ټول ملګري جوړ او روغ وي. نن د کاناډا هغه اصلي اورجینال د IRCC لینک د کاناډا اف ګورنمنت فورم چې تاسو سره کوم ډکوئ هغه فورم د ډکولو طریقه په دې ویډیو کې زه تاسو ته درښیم. هغې نه مخکې ملګرو کوشش وکړئ چې اول اسنادونه تکمیل کړئ. مخکې له دې نه چې فورم ډکئ اسنادونه تکمیل کړئ. کوم اسنادونه چې لرئ مثلا پاسپورت دی، تذکیره دی یا کوم بل اسناد چې لرئ هغه باید PDF کړئ. PDF DOC DOCX دغه فارمټونه دي چې په دې فورم کې یعنی دوی قبلوي. نو او مخکې له دې نه چې زه تاسو بیا فورم ته اپلای وکړئ ځینې نور اسنادونه پیدا کوي، مثلا اختاریه لپاره مثلا پیدا کوي، یا هم مثلا که چیرې کاري هغه لپاره غواړي چې کار لپاره دلته راشئ د کار اکسپریانس مثلا تجربې کاري یو اسنادونه پیدا کوي. نو انګلیسي ژبې اسنادونه پیدا کوي. دا ټول اسنادونه مکمل چې کله مو پیدا کړل هغې نه وروسته اپلای وکړئ، ځکه چې چانس مو بیا سوځي دویم ځل اپلای نشئ کولی. دې په خاطر زه دا وایم. سر مو خلاص شو. نو راځئ چې فورم سره وګورو چې څه رقم ډکیږي، سټیپ بای سټیپ، one تر one نو 1 to 1. اوکې، نو که چیرې مو لایک کړی نه وي همدا اوس د ویډیو لایک کړه، او که چیرې مو سبسکرایب کړی نه وي همدا اوس د ویډیو سبسکرایب کړه، او که چیرې زنګوله مو نه وي وهلی دغه زنګوله دا اوس زنګوله ووهئ تر څو نوي ویډیو راځي تاسو باخبر شئ. سر مو خلاص شو. نو د هغې لینک په دې ویډیو کې هم اچوم، په تلګرام کې مې هم اچولی. د تلګرام لینک هم همدلته اچوم چې وګورو تاسې. فورم تاسو ته ډکوم چې څه رقم اپلای وکړئ. صحیح دی. نو دلته راځو ګورئ ښه IRCC web from special measures. صحیح. Tell us what do you want to do. یعنې موږ ته ووایي چې تاسو څه غواړئ. Which situation are you contacting us about. موږ بولیږو situation in Afghanistan. What do you want to do. یعنې څه غواړئ تاسې که نه. تاسې دلته ډېر مختلفې ګزینې دي خو تاسې په دې باندې کله کوئ. I need help with something else. وایي زه هغه ته ضرورت لرم، بعضې از یعنې شیانو ته ضرورت لرم، یعنې کیس په مورد، خپل هغه کیس په مورد. نو تاسو به دلته کانټینیو ووهئ، لاندې نور آپشن نشته، دلته به کانټینیو ووهئ. فورم دا فورم دی. صحیح. وایي who are you. وایي ته څوک یې. آیا ته خپله مثلا اپلای ورته کوې که نور څوک ته اپلای کوي. ته به دلته ولیکې چې زه خپله غواړم اپلای وکړم. کانټینیو. Where does the principal applicant live. دلته به ولیکې چې افغانستان. د کوم ځای نه مثلا ته غواړې چې هغه وکړې نه دا اپلیکیشن ته ډکوئ چې کوم ځای کې تاسې هغه هېواد تاسې ولیکئ. نو ما دلته افغانستان لیکلی. هغې نه وروسته به دلته راشئ تاسې به ګیون نوم ولیکئ. ګورئ چې دا ډېر کم وخت لري، ښه 5 تر 7 دقیقو وخت لري، هغې نه ډېر وخت نه لري. ګیون نیم مثلا ولیکئ چې اتل. دا به کلک کوئ. هغې نه وروسته په لاندې راشئ فیمیلی نیم. نه وبخئ، دلته باید ولیکئ چې لاست نیم یعنی فرست نیم. دلته به ولیکئ چې اجمل مثلا. دا یو مثال په شکل ډکوم. دلته به اکسپټ کې و چې دا مې اصلي نوم دی، او دلته به ولیکئ چې اتل، او دلته به ولیکئ ایمیل ادرس مثلا اجمل @gmail.com. دغسې دلته به ولیکئ چې کنفرم د ایمیل ادرس. دویم ځل لپاره به دلته بیا ایمیل لیکئ
زید سی سی زه د مثال په شکل تاسو ته د جوړوم. سر مو خلاص شو. نوره د ایمیل یو مثال دی، مو خپل ایمیل نه دی دغسې. دلته لیکلي فون نمبر، کنټري کوډ. د کنټري کوډ څه دی؟ 0039. ښه فون نمبر مثلا شپږ شپېته یعنې اووه اویا مثال شپږ شپېته 233. دا مشکل نه دی، دې باندې بیخي لاس مه وهئ. نو هغې نه وروسته به دا چک کوئ. Check this box to receive text message SMS from us about this request. وایي غواړئ چې مثلا راته یو ریکوست درشي، مسج درشي، چې کله نمبر داخل کړئ ته به ورته وایي چې زه یې غواړم. دلته به ولیکئ چې ډیټ آف برث، year 1995 11 اکتوبر ده. اما د کال هغه دی بیرډ دی. کنټري آف برث دلته به ولیکئ افغانستان، کوم ځای کې پیدا شوی. ښه دلته به ولیکئ د اپلیکیشن کټګوري. ته د ریفیوجي لیکې، پرمننټ ریزیډنټ لیکې، پرمننټ ریزیډنټ کارډ لیکې، سټیټنشپ لیکې، سرټیفیکیټ اف ایډنټیفای لیکې، ریفیوجي ټریول لیکې، سټیټ ډاکومنټس لیکې. یعنې په کوم شکل ته غواړئ چې کاناډا ته اپلای وکړئ. موږ لیکو ریفیوجي صحیح دی. دلته لیکلي چې مثلا هغه which application did the principal applicant submit. ته به ولیکئ چې ریفیوجي PR مثال. خو دلته what information do you have about the principal applicant or their application. دلته به ولیکئ چې زه پاسپورت له طریقه. سر مو خلاص وایي کومه طریقه غواړئ چې دې ثبت نام وکړئ، دا به هم کلک کړئ. خو how did your principal applicant apply. وایي څنګه اپلای دې ورته کړی. مثلا ته به ورته وایي چې آنلاین. when did they apply. وایي په کوم تاریخ دې اپلای کړی، د نن تاریخ به ولګوي. نن څوم تاریخ دی؟ ټوډے چې وایي اتوما تاسو ته راځي. سپورټینګ انفارمیشن د فیملی ممبرز. دلته لیکلي دي چې خپل د فامیلي هغه ولیکئ. مثلا څو فامیلي لرئ داسې. زه ولیکم مثلا احمد، محمود، مثلا شینګل مثال په طریقه شینګل، تورګل او تاریخ بورد سره لیکي. مثلا ښه د زیږېدلو تاریخ مثلا 11 اکتوبر 1995 دا تاریخ بورد سره ولیکي. د ټولو د فامیلونو اعضاو نومونه همدغسې لاندې راشئ. مثلا صابر، لاندې راشئ کریم، بیا لاندې راشئ مثلا آرزو مثال نوم، او دلته به تاریخونه ورسره ولیکئ څنګ ته. بیا به هغې نه ورسره راشئ دلته مثلا دلته ګوره tell us about the principal application situation. دلته به ولیکئ خپل هغه کیس په مورد چې سره کم کیس لري، څه مشکل تاته دی، په کوم ځای کې خطر دی، څه غواړې. مطلب باید د 1500 کرکټر نه 1500 حروفو نه ډېر نه وي. تاسو مثلا چې ولیکئ چې I'm باید غټ شي. مثلا I'm what بخښنه غواړم ځکه چې کمپیوټر دی. I am not safe. یعنی ما ژوند په هغه نه دی، مثلا سیف نه دی. دې په خاطر دا ګوره تاسو سم دلته سم ولیکئ، داسې مکمل ښه خپله ګزارش ولیکئ چې دلته دا مشکل لرم، دلته دا مشکل لرم، دلته دا مشکل لرم، دلته دا مشکل لرم. سر دې خلاص شو دغسې. او دغه ګوره دلته چوز فایل، دلته کوم مثلا اسناد چې لرئ ماکسیمم نمبر آف فایلز 15 فایل باید دلته اټیچمنټ کړئ. تاسې یو تذکره، یو پاسپورت، او یو مثلا کوم هغه چې لرئ، مثلا کوم اسنادونه چې لرئ چې ډېر مهم دي، چې تاسو پوهېږئ چې ډېر مهم دي، هغه به دلته هغه کوئ. دغه ته په چوز فایل کې به دلته ځای په ځای کوئ. زه داسې چوز فایل وایم. کمان اما هغه چې دی آیپاډ دی، هغه څه ورته وایي؟ او خدای پاکه ولې نه کېږي؟ ما چې دی دغه ماک بوک د لږ زره مشکل لري، په دې کې نشم کولی. خو مشکل نشته، خیر دی. نو دا فایلونه مو
PDF وی یا PDF یا GPG وی یا TIFF وی PNG وی DOC وی دغه فارمټونه وي پوه شوې دغه فایلونه دغه فارمټونه قبلېږي هغې نه وروسته ریویو ته راځه موږ تاسې ریویو ته راغله که نه دغه دی افغانستان need help to something else مثلا اجمله تعالی HICC ټول دا ګورئ مکمل معلومات دی مکمل معلومات دی وای دلته دغه لیکل ذکر دی وای تا آیا دا مطمئن یې لوستلی دي که نه ته به دلته کلیکه چې و چې کلیک دې کړو هغه سور خط ورکېږي دلته به سبمټ کوي زه سبمټ کوم نه ځکه چې که زه سبمټ کړم دا ورځي IRCC ته نو زه نه غواړم سبمټ یې کړم بس هر خلاص شو دغسې فورم ډکېږي خدای دې وکړي چې تاسو یو څه د دې فورم څخه څه کړي وي نو لایک کومنټ فالو سبسکرایب هر څه چې لرئ هغه هیر نه شي جهر مو شم خدای پامان بابای قندولا کنم بای سلام امید است که جور و صحتمند و سر حال باشین وقتی که در این گپ میزنم بسیار راحت میباشم ولی پشتو بسیار سخت است به خدا اینو باور کنید خیلی سخت است بر صورت پشتو گپانه میگردیم دوستای عزیز امروز فرم اصلی اورجینالی که خود کانادا بر شهروندان افغانستان و یا کسایی که مثلا جانشان در خطر است و یا از دیگه کشورها که مثلا جانشان در خطر است از پاکستان هم بوده میتونه مشکل نداره ما امروز فرم براتون خانه پوری میکنم یعنی از 0 تا 100 که چه قسم اپلای بکنین کدام شرایط شما مد نظر بگیرین چی باید بکنین چی باید نکنین مکمل از یک سر شما فرم خانه پوریش یاد میگیرین خیلی هم آسان است و قدر سخت هم نیست که شما رو سرگردان کنه خیلی آسان است یک فرم بسیار مثل که فرم مکتب خانه پوری میکنین این قدر آسان است دیگه امید است که از این فرم یک چیز بهره بگیرین و دومی که اسنادایتان رو باید تکمیل کنید دوستای عزیز هر اسنادی که شما دارین اونمو رو یا PDF کنین یا DOC است یا DOCX است یا مثلا FITF است چی است اونو فرمت های است که اونو قبول میکنن یعنی اگر شما بخواین که پاسپورتتان عکس پاسپورت بگیرین او را قبول نمیکنه باید PDF باشه خلاصه 5 فرم حق دارین که در اینجا شما چی کنین بیاندازین در فرم از او زیاد حق ندارین 5 تا فرم پاسپورتتان پرتین و 4 فرم دیگر پرتین مثلا زبان انگلیسی داره پرتین یعنی در کجا کار کردین امو فرمای امو مثلا داکومنت های سند های امو تو اورجینال و اصلی قوی تانه 5 دانه رو پرتین که یعنی اونا ببینه قبول کنه درست است دیگه پیش از او که بریم فرم خانه پوری کنیم دیگه چینل رو سابسکرایب کنین لایک کنین زنگولش رو بزنین هر نظری که شما دارین او رو در آخر در کامنت ها نوشته کنین بر ما در خدمتتان هستم ما براتون ویدیو جور میکنم هر رقم که بخواید من براتون جور میکنم مشکل نیست ما اگه خودم نفهمیدم اینجا کانادایی هست من از کانادایی ها همکاری میگیرم یعنی بعضی اوقات ما زیاتر معلومات خود از کانادایی ها میگیریم اینجا که امروزشان زندگی میکنیم اینا هم همکاری میکنن یعنی من خودم هم قدر نمیفهمیدم در اوایل واقعیتش نمیفهمیدم ولی یا برای ما فهمیدن که این قسم میشه و قسم میشه این فرم اصلی است این فرم غلط است این فرم جعلی است اینیا هم همکاری میکنه خانه پدرشون آباد مسلمان هستن خیره که نماز نمیخونن ولی خیلی انسان هستن انسانیت دارن به این اساس خب یکی بریم فرم ببینیم بریم دیگه جور و صحتمند سر حال باشین در بخش دری فرم راجستر فرم کانادا که امی مثلا سایک ببینین گورنمنت آف کانادا ای امی صفحه رسمی کانادا است امروز فرم خانه پوری میکنیم یک جای دوستای عزیز کوشش نکنین که زودتر برای شما جواب بیه خب شما فرم خانه پوری کنین دقیق خانه پوری کنین منظم و منتظر جواب باشین که هر وقت برای شما جواب آمد ولی زود نمیه به خاطر که زیاد مردم اینجا اپلای کرده صحیح اینجا گفته که answer a few simple questions گفته قبل از او که امروز ما کانتکت بگیریم ما یک چند پرسش از شما داریم tell us what do you want to do میگه بر ما بگین که شما چی میخواین شما اینجا بگین مثلا اینجا which situation are you contacting us about میگه از کدام اوضاع میگه شما مثلا از کجا امروز ما کانتکت گرفتین شما میگین افغانستان what do you want to do چی میگه میخواین شما بگین که میخواین مثلا کمک صحیح کمک I need help with something else یعنی ما نیاز به همکاری دارم
ایره که زدن شما اینجا کانتینیو بگین. ببین دوستا اینجا 5 یا 6 7 دقیقه وقت داره، زیاد وقت نداره. خب کوشش کنین که زود خانه پری کنیم. من امروز شما زود خانه پری میکنم. خب tell us about yourself، میگه در مورد خود بگو. who are you، میگه تو کی هستی. I am the principal application، میگه من خودم امیره خانه پری میکنم، یعنی خودت شخص هستی، یعنی برای کس دیگه تو اپلای نمیکنی. اگر برای کس دیگه اپلای کنی گزینه 32 پایین انتخاب کنین. ایره که تکمار کردیم پیش میریم. پیش که رفتیم ببینین where does the principal applicant live، میگه مثلا از کجا شما چی کردین اپلیکیشن هم میگه شما خانه پری میکنین. details about the principal applicant، میگه اینی معلومات از در مورد شما که باید شما امی کسی که خانه پری میکنه در مورد خودت، مثلا خودت برای خود کیس میندازی، برای خودت هر چیزی که میکنین معلومات در مورد خودت باید اینجا بدی. اینجا نوشته میکنه که مثلا first name، given names or first name، نام اولتا نه. مثلا نام اول چی نوشته میکنیم؟ مثال مثال کی رو بتو مثلا ملنگ جان، صحیح است؟ نه ملنگ جان مثال ملنگ بتین. اینجا ایده که تکمار کردین اینجا جان بتین. اینه لاست نیمتان است، اینجا آدرستان است. مثلا ملنگ dot crazy at gmail.com. میره مثال برتان دادم دوستای عزیز. خوب فقط یک مثال از به خاطر شما خانه پری کردیم. من دیگه کدام چیزی ندارم. ملنگ dot crazy مثال at gmail.com. اینجا او را که اینجا ایمیل آدرس اول، دوباره مو ایمیل آدرس در پایین نوشته میکنه، به خاطر که تایید میکنین با ایمیل آدرس خود که ایمیل خود. اینجا شما نوشته میکنین country code، کد نمبر افغانستان چی شده لعنتی 0093 مثلا 99 55 55 66 صحیح 2 4 6 8 10. خب یه چیز نوشته نمیکنین، یه کسر از کلک میکنین که یعنی قبول داره میره. دیت آف برد شما چند است؟ 1998 1 2. مثال در کجا شما تولد شدین؟ افغانستان. هر جا که تولد شدین اونجا انتخاب کنین. select the application category، کدام رقم اپلیکیشن میخواین. مثلا شما میخواین که سیتیزنشیپ کانادا رو بگیرین مثلا، یا پرمننت رزیدنت پیار، مثلا پیار کارت میخواین بگیرین. شما رفیوجی خوب است به نظر من. رفیوجی بر ما افغان رفیوجی خوب است. او را که انتخاب کردین اینجا نوشته کنین رفیوجی کلایم در پایینش دیگه. اینجا نوشته کنین که توسط پاسپورت و یا هم travel documents میخوایم که اپلای کنم. What information do you have about the principal applicant or their application؟ شما ایره که انتخاب کردین توسط پاسپورت شما ایره کلیک کنین. اینجا بر شما گفته how did the principal applicant apply، میگه چطور میگه اپلای میکنه آنلاین بگو. اینجا مثلا روز چی تا نوشته کنین، امروز که شما اپلای کردین اونمو تاریخ نوشته کنین. اینجا که بزنین today خودش اتومات تاریخ میایه. اینجا که هم شما مثلا اینجا نوشته کنین که دیگه چند اعضای فامیل دارین. مثلا مریم، سما، مثلا سنا، مثلا دیگه کی رو بگویم، مثلا شادگل، مثلا مرگل. مثال است یا خب مثال از دوستای عزیز. اینجا که نام نوشته کردین با اینجا فاصله بتین، فاصله باز تاریخ تولد از یاد نوشته کردین. مثلا 1997/12/2 انتا.
اما تو با پایین و غیره و غیره. اینجا دوستای عزیز اینجا گفته که tell us about the principal applicants situation، یعنی در مورد خود که کیس بندازی در مورد کیس خود باید اینجا معلومات بدی که تو چه رقم کیس داری، تو مثلا زیر تهدید هستی، تو را مثلا گیر میکنه، میزنه، میکشه، چی بلا سرت میاره که تو جا کیس بندازی. اینجا مکمل نوشته کنین. 15 از 15 کرکتر زیاد حق نداره که نوشته کنین. منظم، بسیار با ادبیات مقبول نوشته کنین که اونا ببینه و راستی بفهمن که جان شما در خطر است. من نوشته میکنم که I'm not safe مثلا. ما چی نیستم دیگه، ما رو میزنن. اینجا دوستای دیگه فایل است، چوز فایل از ما باز نمیکنه، از ما به خاطر ازی باز نمیکنه چون اینجا از ما مکبوک است، مشکل داره دیگه. از خاطر شما که در کامپیوتر ایره که زدن اتومات جای اقسامه، فقط پاسپورت خود، تذکره خود، اما هر اسناد مهمی که دارن 5 دانه باید باشه، زیاد نه، 5 دانه. میبینین ماکسیمم نمبر یعنی حداقل میگه چقدر باشه، 5 دانه باشه فایلتان. و مثلا فایلتان از سایزش 3 MB پر فایل، یعنی 3 MB در فایل باشه، 4.5 MB توتال، یعنی قدر فول سایزش باشه. و accepted file formats یعنی فرمت امی فایلتان باید یا DOC باشه یا DOCX باشه یا PDF باشه یا JPG باشه یا DIFF باشه یا RPNG باشه. این یا باید باشه، این یا فرمت فایلتان که از یادتان ری بسیار مهم است. گپ رسیدن اینجا من در ریویو میزنن. اینا ریویو کی زدن. Here's what you have included in your request. اینجا مکمل مثلا نوشته است این افغانستان I need help something، مثلا ملنگ جان، مثلا این ایمیل آدرسش هست، این شمارهش هست، این تاریخ تولدش هست، این از افغانستان است. این مکمل دیتیلستان اینجا میه. مکمل ریویو کنین، صحیح بخونین، منظم که کدام جای غلطی نداشته باشه. اگه غلطی داشت پس شما یه بک بگین، نه این بک بزنین. ولی اگه غلطی نداشت باز شما اینو کلیک کنین که اون بله ما اینو تایید میکنیم که کلش ما خواندم. تشکر از اینکه برای ما فرم بگو خانه پوری چی کردن ایجا انداختن. اینی رو سابمیت میزنین. ما سابمیت نمیزنم به خاطر از اینکه اپلای میشه. وقتی که من سابمیتتون بیفایده است چون خاص به خاطر شما میره جور کردم. این هم فرم کانادا. دیگه چی میخواین دوستای عزیز؟ لایک، کامنت، سابسکرایب، هر چیز دارین که لغت بزنید در چینلتون. چینل از شماست بیادر. بازم هر کدام مشکلی که دارین، هر چیزی که میخواین در کامنت نوشته کنید، ما در خدمت. صحیح شد؟ وقتتان خوش. شرقلس ملګرو بیا هم آخري سټپ دی اتل شو چینل ته په دې هیله چې د فورمو څخه مو خوند اخیستی وي. دا راته ووایه چې فورم ډکولو طریقه څنګه واسان وکنه. اوس کولی شي چې فورم ډکې، که چیرې کولی شي چې فورم ډکې دلته یې ولیکه، او که چیرې کوم نظر لري هغه هم دلته ولیکه، که چیرې انتقاد لري هغه هم دلته ولیکه. ګور چې خراب انتقاد نه کنځلې ونه کړې. انتقاد د ادبیاتو په چوکاټ کې دلته ولیکه چې زه په دواړو سترګو زه قبول کړم. دوستای عزیز امید است که خانه پوری فرم अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज. خانه پوری فرم یگان تا کلمات خیلی سخت است، نمیشه ولی باید بسیار پرکتیس کنی که تا بالاخره یک چیز را یاد بگیری. باور به خدا که خیلی سخت است یگان کلمات انگلیسی. خب زبان مادری ما شما خو نیست که ما یاد بگیریم. خب فرم خانه پوریشه یاد گرفتن یا نه؟ دسی وطن ته تللی وای چې د ښځغې چې بیخي نه پیاده راتلی نه سوارم لیدی ولا که نه پاساپورت راکړي. مطمئن هستم که یاد گرفتین. دیگه هر نظری که دارین، هر نظریات منفی، مثبت، پیشنهاد، انتقاد، هر چیزی که دارین در کامنت نوشته کنین. من در خدمتتان هستم و هر چیزی که شما میخواین در مورد از من براتون معلومات جمع میکنم. معلومات موثق که کانادایی همراه همکاری میکنه. یک روز خود کانادایی را میشنم، همراهش گپ میزنم، دیگه اونو ببینین که همراه ما چه همکاری میکنه و چیزای غلط و اشتباه و مثلا چیزایی را نمندازم که یعنی بنفع شما نباشه. یک چیز را تا که خود مطمئن نشم کارو نمیکنم. به خاطر از اینکه چینل از ضعف چینل رو نمیخوام نشان بدم برای کس دیگه. و کسایی که داو میزنن اونها خود چیز رو نمیفهمن دیگه. به هر صورت پشت از اون میگردیم دیگه. بازم اگه چینل سابسکرایب نکرده باشین چینل سابسکرایب کنین، زنگوله کشم بزنین، مرا تشویق کنین که من براتون کار کنم دیگه. وقت خوش داشته باشین دیگه. چی بگویم؟ هیتران